ستړي مسئ ښه راغلاست. په سوله کې د ځوانانو ونډه زموږ د نننۍ خپرونې د بحث موضوع ده. سوله چې د افغانستان لپاره تر ټولو اړینه ده، د ځوانانو نقش او ونډه څومره پکې مهمه ده. پر همدغه مسله له خپلو مېلمنو د ښځو چارو ریاست له استازې شریفې، د هلمند پوهنتون د محصلینو د اتحادیې له مشر احسان الله احسان او د پوهنتون له استادانو بریالي هلمند او نور احمد ایمل سره خبرې کوو. تالار کې ګډونوال هم لرو، د دوی نظریات هم د سولې پر دغې مسلې باندې غواړو. ټول ستړي مسئ ښه راغلاست. خپرونه زه نثار احمد احمدي تاسې ته وړاندې کوم. ښاغلی هلمند صاحب، پیل له تاسو څخه کوو. اول د سولې پر ارزښت باندې تاسې وغږېږئ. ستاسو کتونکو د خپرونې ګډونوالو ټول ته سلام، مینه او درنښت. زه فکر کوم د سولې پر ارزښت غږېدل تکراري مسله ده. زموږ ټولنیز ژوند، زموږ سیاسي اقتصادي ژوند، د دې هر څه پرمختګ، د دې ملک د دې ټولنې پرمختګ بې سولې ممکن نه دی او سوله ورته اړینه ده. د بشري ژوند دپاره او د اسلامي ټولنې دپاره سوله بهترین نعمت دی او ضرورت دی. زموږ نننی بحث چې په سوله کې د ځوانانو پر ونډې باندې دی، یعنې د ځوانانو ونډه د سولې په راوستلو کې څومره مهمه ده. حکومت او د حکومت مخالفې غاړې ته د افغانستان ځوانانو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی، او هغه ادارې او ارګانونه چې غواړي سوله په افغانستان کې راسي، که نړیواله ټولنه ده، که د افغانستان د حکومت یوه جلا اداره د سولې عالي شورا، هغه خپل حکومت، دغو ارګانونو څومره هڅه کړې ده چې د ځوانانو د انرژۍ څخه استفاده وکړي او رښتیا هم په سوله کې ولوبوي؟ ښه، د ځوانانو کتله چې د احمدي صاحب د پالیسۍ په کچه دا په نړیواله سطحه دا مهمه موضوع ده. نړیوالو فکر ورته کړی دی. د دریمې نړۍ هیوادونه باید ورته متوجه اوسي. د پالیسۍ په سطحه دې مسلې ته ډېره جدي مسله ده. 1.3 میلیارده نفوس د دې نړۍ ټول ځوانان دي چې سن تر 25 کاله کم دی. زموږ یعنې د نفوس لویه برخه ځوانان دي د دریمې نړۍ. صحیح ده. په افغانستان کې زموږ څه 88% خلک ځوانان دي چې تر 25 کاله سن کم دی. ځوانان هغه کتله ده چې د تغییر دپاره یا تغییر منونکي دي. مفکوره د هر څه ژر تاثیر باندې کوي. نو اوس د داسې یو کتلې دپاره د پالیسۍ په کچه که کار ونسي، که د مثبت تغییر دپاره د دې کتلې د دې نیرو څخه ګټه وانخیستل سي، نو دا تغییر منونکی کتله د ګروپ دی، بیا دا په منفي مسایلو کې کاریږي، لکه موږ چې عملا تجربه لرو ته دي. اوس د سولې د موضوع برعکس خوا که وګورو، له همدغو ځوانانو استفاده سوې ده او دا د افغانستان په زیان تمامه سوې ده. اوس د حکومت دنده څه ده چې د ځوانانو له برخې یا د ځوانانو انرژي پر مثبت اړخونو باندې مصرف کړي؟ زموږ دولت په هغه کچه خو نه دی چې د ډېرې په اصطلاح د نورو مشکلاتو سره هم مخ دی. د ډېره اوږدمهاله اساسي مسایلو توقع نسي ځینې کولی په دې حالت کې، ځکه زموږ ځوان نفوس که ډېرېږي په هغه اندازه موږ باید برنامې ورته ولرو. که برنامې نسو ورته لرلی، باید د ځوان نفوس کم وساتو، د درجه یې کمه وساتو. که ستاسې په یاد یو وخت به زموږ ستاسې په دغه افغانستان کې به خلکو ودونه پر 30 کلنۍ و 35 کلنۍ کول. د هر فامیل تعداد دومره زیات نه و، په کلي کې د ځوانانو شمېر دومره زیات نه و. صحیح ده. مشران ډېر وه، تر 40 کلنۍ پورې هر وخت، یعنې کله چې زه ورته 40 کلن کېږو، هره لحظه د دې امکان شته چې زه ورته استعمال سو، زه ورته وکارول سو د بل د فکر دپاره. تر 40 کلنۍ وروسته نو بیا زیاتره وخت خلک د دې دغه څخه کنټرولېږي، استعمالیږي نه. فعلا زما او ستا دولت دغه مسؤلیت لري چې په مختلفو برنامو کې د ځوانانو کتله ورښکیل کړي. هغه که د سولې په برخه کې ورکشاپونه دي، که مذاکرې دي، که انکشافي برنامې جوړېږي په هغو کې، که علمي او روزنیز مسایل مخته وړل کېږي په هغو کې، په پالیسۍ جوړونه کې باید ځوانان ورښکیل کړل سي. یو فکر چې موږ ځوانان پر هیڅ حسابو دغه سخت د ځوانانو په حق کې ظلم کول دي. خو فعلا ځوانان چې پوهنتونو ته ولاړل،
زده کړې وکړلې دي اوس اخته دي دا کتله کره کره رامنځته کېږي او دا چې په افغانستان کې د یو فاصله رامنځته سوې ده د 20 کلنې جګړې د مجاهدینو او د طالبانو په وخت کې زموږ داسې مشینري د دولت مکمله ولاړه وه اوس بیرته چې فعاله سوله هغه چې پخواني په دولتي دستګاه کې وه د هغو یا هیر سول هغه شان یا د خپل مسلکه لیرې وه یا دولتي سیستم یا دستګاه نوې سول هغه ورسره بلد نه دي سمه ده صحیح نو دا نوي ځوانان چې اوس پوهنتونونه یې ویلي د عصري علومو باندې سمبال دي دوی ته سخت اړتیا ده چې دې ټولو پروسو ته ورداخل کړل سي که داخل نه کړل سي مقابل طرف ناست دی چې د دې څه استفاده وکړي سمه ده ډېره مننه ښاغلی ایمل صاحب دا اوس جواب ته ده چې افغانستان سولې ته اړتیا لري اوس د حکومت مخالفه غاړه حکومت هم ځوانان هم ټول په دې نیت دي چې موږ سوله غواړو او د سولې دپاره تلاش باید وسي سوله ټول غواړي خو د سولې د راوستلو دپاره متحد نه دي ټول اوس خبره دا ده چې که ټوله سوله غواړي سوله راځي ولې نه بسم الله الرحمن الرحیم زه په خپل وخت سره د میز درنو ګډونوالو ته حاضرینو ته او د سباوون ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکي وړاندې کوم سوله د هېواد دپاره ښېګڼه ده سوله د هېواد دپاره یو بېساری حرکت دی او د سولې راویستل د افغانانو ستر ارمان دی رښتیا هم په افغانستان کې په تېرو 15 کلونو کې د سولې دپاره حکومت د سولې دپاره ولسونه د سولې دپاره حکومتي دستګاه هڅې کړي دي یا وایي د هڅو دا لړۍ روانه ده په دې برخه کې مصارف سوي دي لګښتونه سوي دي شوراګانې جوړې سوي دي خارجي سفرونه سوي دي دا چې سوله نه راځي او ستونزې څه دي فکر کوم چې څو لامل دي یو لامل که دا وایي چې څومره صداقت په ښکیلو غاړو کې دی د سولې د راویستلو دپاره او په دې کې په جګړه کې د چا ګټې دي او ولې د سولې دپاره منظم حرکتونه نه کېږي دې دپاره ښه بېلګه دا ویلی سو چې په دې وروستیو کې د یوې ډلې سره چې حزب اسلامي ډله ده د مشر سره خبرې روانې وې دا خبرې چې کله نتیجې ته رسېدلې سیاسي ځینو شخصیتونو د دې سولې سره مخالفت درلودی باید داسې نه وایي سوي دلته چې هر څوک مخالف دی که هغه د هر ګوند هر حزب دی دا باید ښه راغلاست ورته وویل سي دننه په حکومت په کړیو کې داسې کړۍ شته چې له یوه اړخ سره سوله غواړي په هغه برخه کې حرکتونه ښه کوي په بل اړخ کې سوله نه غواړي یعنی حکومت د دې دپاره یو قاطع او داسې یو کړنلاره چې سولې ته لاره خلاصه کړي سوله وسي فکر کوم د دوی د بې اتفاقي یا قومي ژبني نورو مسایلو پر بنسټ سوله نه بریالي کېږي نو که داسې چیرې چې حکومت د سولې راوستو لپاره یا خپلو مخالفینو ته د سولې له ادرسه د غاړې ورکولو لپاره ښه تګلاره نه لري فکر نه کوي حکومت پړ دی راځم دې اړخ مې خبرې درته وکړلې چې حکومت کې بې اتفاقي حکومت کې خپلسري حرکتونه د داسې رهبرانو شتون چې دوی هم فکره نه دي د هېواد ملي شتمنیو ته ډېری ژمن نه دي نو دا هغه څه چې دوی یو واحده کړنلاره یو واحده پالیسي د مخالفینو لپاره نه لري چې باید دوی درلودلی دا شی شته نو حکومت په دې کې بیخي پړ دی او مقابل کسان هغه یو غیر منظمه پارټي یا غیر منظم مقابل دي مخالفین دي چې د هغوی هغه اړخ تر ډېره پورې جوت نه دی یعنی سړی هغه د مشر و کشر د هغه دفتر خلاصیږي کله چې د قطر کې دا خبرې تودې کېږي خبرې کېږي حتی ځینې بیا مشران یې په پاکستان او په نورو ځایونو کې مخالفت شي په دې اړه موږ هېڅ ناسته نه ده کړې هغه هم یو غیر منظم دغه دي خلک دي مخالفین دي حکومت څخه د ادرس هم ورک دی هلته هم ستونزې شته په مقابل کې او حکومت کې ستونزه دغه ده چې دوی د سولې شورا راتګ د سولې شورا د مشر ټاکل په څه اساس و څنګه کسان د سولې شورا غړي دي یعنی د سولې شورا ته په کتلو سره معلومیږي چې په حکومت کې دا اراده ډیره ضعیفه ده فقط د موقف دپاره د سولې شورا د ریاست دپاره د سولې شورا د معاونیت دپاره د دوی د نورو بخشو دپاره کسان پر روابطو راویستل سوي دي فکر وکړئ چې د سولې د شورا پخوانی رئیس خدای دې وبخښي هغه په شتون کې مخالفینو هېڅکله روغه نه کول ځکه هغه کسانو چې په کلونه جګړه سره کړې وه بیا د هغه څخه وروسته میراثي د هغه زوی راویستل د سولې د شورا رئیس کول
دا بیخي د منطق لرې خبره ده. د سولې د راوستلو لپاره نه اراده ده چې یو ځوان ته راولې چې هغه تجربه نه لري، د قومونو سره بلدتیا نه لري، په ژبه پوه نه دی. بیا د سولې د شورا نور ګډونوال سړی فکر وکړي هغه کسان دي چې راشکیل کسان وو او هغه جوت اختلاف لري د کسانو سره. حتی د هغوی مثال که اوس په ساده الفاظ درته ووایم، د طالب راوستل حکومت ته فکر کوم چې شمالي ټلوالې ته زیان دی، شمالي ټلوالې ته زیان بولي. دلته که خبره د قدرت او د واک سي، د قدرت ویشل کېږي. که اوس په قاطع ډول سوال کړي چې په طالبانو کې ځینې مشران پښتانه دي او هغه واک ته راځي، کله واک ته راځي چې دوی کله جوړه کوي نو دلته واک ډېر خلک غواړي. نو دلته هغه دی چې د واک مسله منځته راځي. په هیڅ وجه که په ظاهري الفاظ وایي، په هیڅ وجه له طالب سره شمالي ټلواله جوړه نه غواړي. هغه خنډونه دي چې د سولې په بهیر کې رامنځته کوي، په مختلفو نومونو سره مشکلات رامنځته کوي. سمه ده، ډېره مننه ایمل صاحب. ښاغلی احسان صاحب، د سولې په اړه باندې چې د ځوانانو پر ونډه یې موږ بحث راخیستی دی، ستاسو نظر پوښتنه، ځوانان د سولې په راوستلو کې یو څه کولی شي؟ ډېره مننه. زه هم په خپل نوبت سره د سبق غونډې تلویزیون درنو همکارانو ته، د همدې تالار ګډون کوونکو ته سلامونه، درنښت او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم که چېرته ځوان وغواړي چې په ټولنه کې اصلاحات راولي، په ټولنه کې سمشت راولي، په ټولنه کې بدلون راولي، ځوان بالکل کولی شي. ځکه موږ یو څه لرو چې هغه وایي کله چې ځوان وغواړي او د ټولنې لپاره کار وکړي، د خلکو لپاره کار وکړي، همداشان د وګړو لپاره کار وکړي، دی کولی شي، خو په دې شرط چې وغواړي. ځکه ځوان انرژي لري، ځوان طاقت لري او ځوان د ټولنې هغه قشر دی چې ټولنه پر ده باندې استواره ده، ټولنه پر ده باندې ولاړه ده، د ټولنې سترګې ده ته فلاره دي چې دی په آینده کې څه کوي، او همدارنګه د هېواد سترګې ده ته فلاره دي چې دی یعنې په آینده کې باید څه وکړي او د کوم لاسته راوړنو سره مخامخ څه دی. زه وایم که چېرته ځوان وغواړي، ځوان بالکل کولی شي یوازې داسې نه چې په سوله کې، بلکې د یو هېواد په پرمختګ کې، د یو هېواد په سمښت کې، د امنیت په تامین کې، همدارنګه یعنې ځوان کولی شي چې په هره چاره کې، په هره لاله کې کومک وکړي، همکاري وکړي او دی کولی شي. که چیرې ځوانان د سولې په راوستلو کې ښه نقش ترسره کولی شي، بیا حکومت ولې څومره چې اړتیا ده په همغه اندازه استفاده نه ځینې کړې؟ بالکل. دلته موضوع داسې ده چې ځینې کړۍ دي چې هغه د خپل شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې ځوان نسل راپورته کړي او نه غواړي چې د ځوانانو څخه په هغه اندازه چې څونه دوی ضرورت ورته لري، اړتیا ورته لري، استفاده ځنې وکړي. که چېرته دولت په دې پوهېږي چې ځوان خدمت کولی شي، ځوان د ټولنې په برخه کې، همدارنګه د امنیت په برخه کې، د سولې په برخه کې دی هر راز همکاري کولی شي. اما دا چې دی نه کوي، د ده یو پړه ده، دا چې دی نه کوي په دې باندې پوهېږي چې ځوان یې کولی شي، خو د ده یو ګرمتیا ده چې نه کوي د سړي. نو که چېرته دولت وغواړي چې ځوانان راپورته کړي، دغه ځوانان اوس موږ کړي دي په دولتي چارو کې دي چې دوی حتی د دولت اکثریت چارې په لاس کې دي چې د خپلو هېوادوالو لپاره خدمت کوي، د خپلو وګړو لپاره خدمت کوي. بالکل زه په دې مطمئن یم چې ځوان کولی شي. څنګه استفاده ځینې وشي؟ مثلا دولت د ځوانانو یوه جلا اداره جوړه کړي، د مخه داسې ادارې شته چې هغه ډېره برخه د ځوانانو د کار او کارګردګۍ لپاره دي. مثلا د سولې لپاره په سولې په برخه کې ځوانانو ته جلا ونډه ورکول شي، څه شي وشي؟ مثلا څنګه استفاده ځینې وشي؟ زه وایم د دولت ترمنځ او د ځوانانو ترمنځ یو مکمله او بشپړه همکاري نشته، همغاړیتوب نشته. که چېرته دولت وغواړي، دولتي چارواکي وغواړي چې د ځوانانو سره همکاري وکړي، کومک وکړي، بالکل دوی کولی شي، دولت هم کولی شي چې د ځوانانو په واسطه باندې دوی ټولنې ایجاد کړي، د ځوانانو په واسطه باندې دوی هر څه کولی شي. خو یوه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا چې دولت په ننني عصر کې دولت ځوانانو ته هېڅ توجه نه ده کړې. که چیرې دی توجه ورته وکړي، دولت وغواړي، دی ځوانان افورته کولی شي او ځوانان بالاخره د ټولنې هغه قشر دی چې دی تر ټولو ښه کار کولی شي. زه په دې مطمئن یم. سمه ده، ډېره مننه. شریفه جانې، په سوله کې د ځوانانو ونډه نننی بحث روان دی او تاسو هم د مېلمنو څرګندونې واورېدلې.
د میرمنو یا نجونو ونډه څومره په دې کې مهمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د میزه ګډونوالو او د تالار د خویندو او ورونو په اجازه او دوی ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. موږ وګورول اسلام کې اسلام یعنی پاک مقدس او سوله غوښتونکی دی. سوله یعنی اصلاح راوستونکی دی. زموږ پیغمبرانو صاحب کرامو د سولې دپاره د سولې د راوستلو دپاره یعنې د اسلام د راوستلو دپاره ډېر کوشش کړی لیځلې کړي دي تر څو سوله راوستلو د طریقې څخه د اسلام برقرار وساتي او کوشش وکړي. بل بیا دا چې پر نر او ښځه باندې سوله راوستل واجب دی. د سولې لپاره باید کار وکړي. دا چې تاسو هسې ښځې یعنې په دې کې څومره رول لري، ښځې څومره کولی سي. ښځې هم دا چې یعنې ټوله نیمۍ برخه نر او نیمۍ ښځې تشکیلوي، نو ښځې هم کولی سي چې په دې برخه کې د سولې په برخه کې کار وکړي. مس په پخوا کې که موږ وګورو بیبي حوا د حضرت آدم علیه السلام سره د سولې د اسلام په راوستلو کې کومک کړی دی، مرسته همکاري کړې. بیبي فاطمې زهرا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل د پلار سره کومک او همکاري کړې چې سوله راولي، اسلام دپاره کار وکړي. نو موږ هم باید پر هغه لاره باندې ولاړ سو، د سولې دپاره کار وکړو او ورونو خویندې د سولې دپاره راوغواړو وهڅوو تر څو چې دوی هم کار وکړي. دا چې اوس نوې پیشرفته ټولنه ده، دنیا پیشرفت کړی دی. ځوانان نوي ځوانان نر او ښځه یعنې کمپیوټر انټرنیټ د دوی څخه استفاده کوي، کولی سي چې د نورو هېوادونو د طریق او د هغوی د کومو لاسته راوړنو د هغوی د سره کوم دوی سوله راوستل، څنګه خپل ټولنې ته پیشرفت کامیابي په برخه کړی دی. موږ هم وغواړو چې دغه رقم وکولی سو چې خپل ټولنې دپاره کامیابي د سولې د لارې او هغه لاسته راوړنې چې ولرو دوی موږ هم کولی سو چې ټوله نر او ښځه د دغه دپاره کار وکړو تر څو چې زموږ هېواد هم د سولې په برخه کې برخمن اوسي. مهم دا دی چې خلکو ته تاکید کوئ چې د سولې په برخه کې د میرمنو ونډه مهمه ده او دا کار ترسره کولی سي. فکر کوئ حکومت څومره استفاده ځینې کړې؟ حکومت تر خپل اندازې پورې استفاده کړې ده، خو ښځو ته یې د یعنې ښځو ته دا واک ورکړی، برخه ورکړې چې په سوله هغه اندازه چې باید ورکول سوی نه دی ورکول سوی. خو بیا هم تر هغه اندازه اوس د زموږ ستاسې پښتني ټیمه ټولنه ده، زیاتره که موږ تاسې وګورو خپله ښځو ته دې دغه نه ورکړو چې ښځې دې ولاړه سي هغه د سولې دپاره. حتی که اوس که ښځه ځي سولې دپاره یعنې غوښتنه کوي، دعوت کوي، د خلکو سره خبرې کوي، هغه به معلومداره خبره چې داسې ځایونو ته ځي چې هغه خلک اګاهي نه لري چې د ښځه وګوره او د دې سولې دپاره غوښتنه کوي. دا هم د نارینو سره وژه پر وژه راوتلې ده. دغسې اول زموږ ټولنه د اګاهي ته ضرورت لري تر څو چې زموږ ټولنه په دې باندې اګاه اوسي چې یعنې په اسلام کې په دې اوس ټولنه کې څومره ښځه حق لري او ښځه هم لکه نر غوندې کولی سي چې د سولې راتګ په کې یا د سولې راوستلو په دغه کې د دوی سره کومک وکړي او دا امکانات کولی سي چې ښځه یې ولري. چې دا چې دولت ورته څومره توجه کړې ده هغه تاسو پوهېږئ چې ښځو دپاره زمینه برابر کړې ده. په د سولې عالي شورا کې ښځې هم شته، نارینه هم شته. دا متاسفانه چې نارینو برخه ډېره او ښځو ته دوغنده ونډه نه ده ورکول سوې چې تر څو ښځې د دغه موقع څخه استفاده وکړي او د سولې په راوړلو کې هلې ځلې وکړي او دغه څخه یو ښه استفاده وکړي. جګړه خو نارینه کوي، مثلا د نارینهو کورنیو کې میرمنې یا د هغوی میندې خویندې که په دې وپوهېږي چې د جګړې په اړه باندې هغوی ته معلومات ورکول سي، اما پوهاوی ورکول سي، هغوی به یا لږ څه لږ د جګړې څخه راوګرځول سي. دغسې یو شی ممکن دی زموږ په ټولنه کې؟ بلې و موږ ټولنه کې ښځو ته اسلام ډېر حق ورکړی دی او په فامیلونو کې چې دی ښځو ته ډېر احترام کېږي. ولې چې دا کله چې په کور کې خدای نخواسته یا د دوو فامیلونو تر مابینځ که په زیاتره وختونو کې وګورئ په ولسوالۍ کلي کې د بانډو کې جنګونه په روبو یا داسې شیانو کېږي. دغه ځایونو کې د ښځو چې کله غوښتلې چې د نارینو تر مابین سوله راولي یا د دوو فامیلونو تر مابین سوله راولي، هغوی د ښځو په احترام باندې هغه دښمنۍ، هغه جنګونو، هغه شیان ختم کړي دي. یعنې ښځه هم کولی سي چې په دولت کې هم په کور کې او هم په ټولنه کې د سولې د راوستلو دپاره او د نارینو د هغه جنګجالونو چې د کور کې جوړېږي هغه څخه مخنیوی وکړي. اولین جنګ ښځه د دې دغه ده چې په کور کې کله چې په کور کې د ماشومانو د نرو ښځو یا د فامیل تر مابین جنګ کېږي، ښځه اولین قدم دغه دی چې په کور کې جنګ خلاص کړي. کله چې یو ښځه خپل اولادونو ته خپل فامیل ته ښه ژوند زندګي یعنې اګاهي ورکړي، هغوی د ښه تعلیم او د دې څخه برخمن کړي، نو معلومداره خبره چې ټولنه به هم ښه پیشرفت کوي او د ټولنه هم دغه ځوانان دي، دغه نرو ښځې دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کوي او هغه به ټولنه هم کې ښه برخمن وي. ډېره زیاته مننه. کورودان ګرانو کتونکو، تالار ته ورځو. د سولې په برخه کې د ځوانانو پر ونډه باندې د خپلو مېلمنو
یا ګډونوالو نظر هم راخلو. لومړی به روح الله حسن خیل محصل دی به خبرې سره وکړي. ستاسو په نظر باندې په ستاسو ځوانانو ونډه په سوله کې څومره مهمه ده؟ نو زه اول چې ده د سباون تلویزیون کارکوونکو ته او بیا د تالار میلمنو ته، ښځو نارینهو ته، مشرانو ته، کشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلام تقدیموم. پس له سلامه نو ځوان کولی شي چې سوله کې ښه لوب ولوبوي. نو په هغه کچه باندې چې ځوان حمایه سي خو ځوان ته اختیار نه ورکول کیږي. ځوان د نن ورځ د موږ چې کله قدم اخلي ځوان ټاکول کیږي. څوک یې ټاکوي؟ همدغه دولت یې ټاکوي. یو ښه مثال به زه درته درکړم. د بغلان کې مدني فعالانو ټولنه ده چې د ځوانانو مدني فعاله ځوانانو ټولنه ده چې رئیس اسلام الدین څرګند ده چې شخصا زه خپل هم هلته ونډه پکې لرم چې موږ کله فعالیتونه ورکول موږ خپل حق غوښته له دولت نه چې ولایت مرکزي بغلان کې و 4 زونه حمایه کېدل او موږ ته کله راولاړ سو مظاهره هم پیل کړله له همدغه پارلمان نه اخطارونه ځوانانو ته ورکول کېدل چې ته ځوان ولې سړک ته راوته او ته ولې خپل حق غواړې. نو چې یو ځوان خپل حق غوښتلی نه شي نو هغه د سولې په پروسه کې به نو څنګه دولت ورسره همکاري کوي. ځوان نن ورځ چې کله د سولې پروسې ته کار کوي، وطن ته کار کوي او دا سوله چې راځي چې موږ وغواړو چې جګړه په وطن کې ختمه شي، دا سوله بدون د اسلامي د علماو نظره ختمیږي. که دغه علما راټول شي چې په دولت کې دي او که په طالب کې دي که په مسجدو کې دي یو رسمي ورقه دې راواخلي، یو رسمي ورقه د نن ورځې جنګ هغه دې ولیکي عوامل که دولت کې چې مړ کېږي ته نوشته دي کې چې دا شهید چې هغې خوا ته هم نوشته کېږي دا شهید. دا د علماو اختلاف ده. ځوانانو ته واک نه ورکول کېږي. که چېرته ځوان ته واک ورکول سي موږ ادارې لرو د ځوانانو ټولنې مدني ټولنې تر یو حده پورې چې ځوان فعالیت وکړي هغه مشران چې کوم په لوړو پوستونو کې کار کوي هغه چې کله شخصي ګټه د پښو لاندې کېږي هغه خامخا ځوان ته اختیار ورکول کېږي. ځوان تروروي، ځوان له منځه مري او ځوان ته هېڅ واک هم نه ورکوي او اختار هم ورکوي. ځوان مجبوره ده چې په کاله کې کړي. ښه اوس که له ځوانانو سره داسې برخورد په ټولنه کې کېږي ستاسو په وینا حکومت یې ورسره کوي نو اوس ځوانان باید همداسې چپه خوله کښېني؟ ځوانان خو هېڅ کله چپه خوله نه دي. نه، ځوانان خپل حرکتونه کوي، تر اوسه یې کړي دي او بعد له دې نه هم کوي. نو دا چې په بعضو غونډو او په بعضو پروګرامونو کې چې رسنۍ ورځي نه او د ځوانانو له هغه منطقې نه احوال پرسي نه لري، نشریږي نه، دا د دولت مشکل ده. اوس موږ ته مظاهره 6 ورځې لاره بنده کړې وه د 9 د 3 ولایتو کندوز، تخار، بدخشان. نو دا رسنۍ ولې رانغللې؟ په 4مه ورځ باندې رسنۍ راغللې، تیارې زموږ په سر باندې ګرځېدله، موږ خپل حق وغوښته او دا وایي تروریستان دي. تروریست له کومه خو موږ خو ځوانانو موږ خپل حق وغوښته. ورسته دا چې د جنګ له عامله چې له مرکزي بغلان نه ولایت راغی پلخمري ته خو د جنګ له عاملو والي طاقت نسو راوړلی د وروس دورانو چې وروسان راغلي وو چې هلته راغی موقت راغلی ده. اوس هم په دولتي مرکزي کې موقت ده. ځوانان د خپل د حق د سولې په برخه کې ستاسو چې ځوانان په سولې په برخه کې مثلا حکومت څنګه استفاده ځینې وکړي او دوی خپله طرحه څنګه حکومت ته وړاندې کړي د سولې په اړه باندې کوم وړاندیز کول لري مهرباني وکړئ؟ د سولې په اړه باندې د موږ وړاندیز خو دا ده چې سوله دولت یوازینی سوله باید ځوانان حمایه کړي. څنګه یې حمایه کړي؟ ام مالی، ام جاني او ام اختیار ورکول شي او د تهدید لاندې هیڅ کله واقع را نشي. بیا باور لرئ چې سوله راځي؟ هغه وخت کې بس سوله راشي. تنها ځوان سوله نشي راوستلی. که تاسې په دې باندې متیقن اوسېږئ چې تنها ځوان سوله راولي په وطن کې فکر نه کوم چې ځوان سوله داسې به نه ټولو سره به تړاو د دوی په دنده باندې دوی پر مسؤلیت باندې شي. د دوی څومره مسؤلیت دی؟ د ځوانانو ترڅنګ که زموږ سپینګیري خویندې میندې ټول وګړي که همکار سي سوله خامخا راځي. سوله نن ورځ ختمه. سمه ده، ډېره مننه کورودان. دویم ګډونوال عتیق الله علیزی به وپوښتو د سولې په اړه باندې به د ده نظر واخلو. ښاغلی علیزی صاحب باز خو دې واورې تر دې ځایه پورې ستا په نظر باندې ستا د رایلو منطق څه د سولې په برخه کې د ځوانانو پر ونډه باندې او دلته خو داسې شکایت کېږي چې حکومت له ځوانانو استفاده نه ده کړې او یا نظر ته درناوی نه کېږي؟ مهرباني وکړئ. زه هم په خپل وار سره د تالار ګډونوالو
او ټولو میلمنو لیدونکو اوریدونکو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوهم قدم کې باید ووایم چې زموږ او ستاسې د نن بحث او موضوع د ځوانانو ونډه په سوله کې، یعنې دا زموږ د نن ورځې موضوع چې ده دا د ځوانانو ونډه په سوله کې یوازې نه ده بلکې زموږ د خویندو ونډه هم په سوله کې، دا هم د دې موضوع ځوانان دواړو خواو ته راځي، دواړو خواو ته راځي. بلې زه که چیرې موږ تاسې فکر وکړو ځوان هر څه کولی شي، ځوان تر هر ځایه رسېدلی شي. که چیرې راسو اول دا زموږ ستاسې ګاونډی هیواد پاکستان دیو ځوانانو ته ډېر حق ورکړی دی. دیو چې کله سپین ږیري تقاوت کړه نو یې ځوانان پر چوکیو کښېنول او پسې راولاړ سو. د سپین ږیري داسې نه دي کړي چې ګرسره یې تقاوت کړه او کور ته یې واستول، د سپین ږیرو سره یې صلاوي او مشورې کولې، بیا راوړلې د ځوانانو سره شریکولې. که موږ تاسې وګورو څونه په لنډ وخت کې څونه پرمختګ وکړي. بل هیواد دغسې مثال فرض کړئ ایران دی، بل هیواد امریکا، ټول داسې هیوادونه د ځوانانو سره مشورې کوي، ځوانانو ته یې ونډه ورکړې ده. قسم په خدای زه درته اخلم ماته په وار وار ځوانان وایي چې مرکزي حکومت ولې موږ ته وظیفه نه راکوي، مرکزي حکومت ولې موږ ته توجه نه کوي. خو هغه بل اړخ چې دی هغه د ځوانانو څخه ډېره استفاده کوي. که چیرې موږ تاسې وګورو ټول په دې باندې پوهېږو نو د ویلو هېڅ اړتیا نشته چې هغه طرف د ځوانانو څخه څونه استفاده کوي. که چیرې موږ تاسې راسو خپل ځوانان راګیر کړو او پوه یې کړو په دې باندې چې مه کوه وروره، د هیواد وراني ده، د کور وراني ده، د مکتب وراني ده، د پل وراني ده، دا مه کوه، نو هغه یې نه کوي. او که چیرې زموږ میندې او خویندې راولاړې سي هغوی ته هدایت وکړي، هغوی پوه کړي. تاسو ته زه یو مثال درکوم. که اوس یو سړی یو کوچنی راسي مو وایي ما ته ډوډۍ راکړه نو څوک ډوډۍ وروړي؟ خو هغه زموږ ستاسې مور او خور دی چې هغه ته ډوډۍ ورکوي. که چیرې هغه ورته وایي زویه ته جګ مه کوه، هغه نه کوي، هېڅ وخت به هغه ورانې ونه کړي. که چیرې تعلیم ته وهڅوي هغه تعلیم کوي. که چیرې هر الفاظ مور او خور ودی ته وشول دوی به هم هغه لار ونیسي او هغه لار به وکړي، نو بیا به زموږ ستاسې هیواد او زموږ ستاسې خلک پر مخ ولاړ سي او نور به هم دا هیواد د سولې او ثبات خاوند سي. خو زما د نن ورځې ځوانانو ته دا پیغام دی چې راسئ د دولت سره یو ځای سي او د دولت سره لاس یو کړي. اوس دلته انتقاد پر دې باندې کېږي چې ځوانان توقع لري چې له دولت سره په ګډه باندې په سوله کې مرسته وکړي، خو دولت د دې لپاره یو ښه برنامه نه ورته لري یا تګلاره نه ورته لري. زه به درته ووایم لري یې، خو په کراره یې لري. دولت داسې نشي کوی ځکه زموږ ستاسې دولت ډېر مصروفه دی. اوس که موږ تاسې وګورو حتی دونه مصروفه دی دولت چې د هېڅ هېواد دولت دونه نه دی مصروفه لکه زموږ ستاسې ده، خو په کراره ځوانانو ته ونډه ورکوي دولت. موږ تاسې به داسې نه کوو چې ټوله ملامتیا هم پر دولت ورغورځوو. هر سړی چې راسي وایي دولت ملامت دی، دولت ملامت دی. دولت څه وکړي نو؟ د څو هېوادو سره اوس د سولې خبرې روانې دي؟ تاسې په خپل حساب وکړئ د څو هېوادو سره روانې دي. زه خو داسې ورته حیران تللی یم. نو خو څو به موږ هم کوشش کوو تر څو یو ښه راتلونکی راولو. دولت هم باید وکړي او ټوله خلک باید په دې سره یو لاس سره یو کړو. سمه ده، ډېره مننه. ګرانو کتونکو د تالار په وروستۍ چوکۍ کې د نازلې په نوم باندې یو انجلۍ د سولې په اړه باندې خپل نظر سره شریکوي. مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام های خود را تقدیم مهمان های گرامی، خواهران و برادرای عزیز خود و بیننده های عزیز تقدیم میکنم. و در قدم دوم یک شما گفتین درباره صلح نظر خود را بتین. اول همگی ما میفهمیم موقع با همین کلمه صلح آشنایی داریم، اما معنای حقیقی کلمه صلح ما نمیفهمیم. به خاطر که اگر ما تا به حال معنای حقیقی کلمه صلح میفهمیدیم، درک میکردیم، تا به حال کشور ما در همه بدبختی گرفتار نمیبود. و دیگر میگه اگر میخواین برای صلح یک کار کنین در قدم اول از خانواده خود شروع کنین. مثلا شما که از بیادر دیگه ما همچنان سوال کردین که مثلا از خواهر ما سوال کردین که مثلا زن چه قسم میتونه، مثلا جنگ خو مرد میکنه زن خو نمیکنه. خو امین مرد داغوش که پرورش داده میشه. اما وقتی که طفل است داغوش یک مادر است. اگر پدر وقتی که توجه به مادر یک طفل داشته باشه، مادرش با مو دلخوشی میتونه یک اولاد یک سالم تربیت کنه و تقدیم جامعه کنه. مثلا امیال که امی بیادرای به گفته اصطلاح عام که ناراضی ما، اگر امینا یک خانواده سمی داشتن، اگر اینا یک مادر پدر سمی داشتن، اینا با این مفکوره های ناچیز
با این مفکوره های ناچیز خود، با این مفکوره هایی که ذهنیت های خالی خود این قسم در مقابل دولت جنگ نمیکردن. این قدر که مردم شهید میکنن اینا میگن ما جهاد میکنیم، به خاطر که اینا چی بودن؟ فامیل هم نداشتن، مادر هم نداشتن یا پدر، به خاطر اینکه بیسواد بوده. و در قدم دوم که مثلا میگن که جوانا چی میتونه که برای صلح کدام کاری کنه. مثلا امی جوانا هستن، ما وقتی امیال دقیقا فکر کنیم کشور ما چرا قدر عقب مانده است. وقتی که ما در اداره دولتی بریم که ببینیم کلیشان مردای پیر هستن، چوکیای دولتی ما کلیشان آل میراثی شده. اگر مثلا امروز پدرشان رئیس است، فردا بچهشان رئیس است. ما به حیث یک محصل وقتی که جوانای دیگر پرسان میکنیم که مثلا شما چرا تحصیلات خود ادامه نمیتین، چرا درس نمیخوانید، میگم ما برای چی درس بخوانیم وقتی که مثلا تمام چوکیای دولتی در هر اداره تمام چوکیاشان میراثی شده باشد، ما چرا مثلا درس بخوانیم؟ و ذهنیت جوانای ما کاملا تخریب شده، کاملا از بین رفته. و دیگه ای که مثلا ما خودم یک محصل هستم، مثلا امیال پانتون هلمند بزرگترین پانتون، مثلا یک پانتون واقعا از لحاظی که بگویم درسشان خیلی خوب است، اما با وجود که یک پانتون دولتی است دبال یک تعمیر نداره، یک جای نداره. ما این امیال کمونچه که محصل هستیم مثلا یک ساعت درسی خود در یک بلاک ها میریم درس میخوانیم، دیگه ساعت درسی خود در دیگه بلاک میایم درس میخوانیم و اینمی است. مثلا که کسایی که مثلا رئیس است، معاون است، همگیشان من نمیگم، مثلا بعضیشان بسیار پیر هستند. مثلا وقتی که اینا در سن مثلا 45 50 میرسن، اینا باید تقاعد داده شود. جوانا بیکار وقتی که تحصیلات خود میکنه مثلا بهترین استعدادها را داره، وقتی که بیکار یک سال دو سال که گشت مجبور میشن به کشورهای دیگه ستاسو تقاضا اوس له حکومت څه ده؟ غوښتنه مو څه ده؟ تقاضا ما از حکومت بر فعلا امیسته که مثلا جوانا را حمایت کنه. در حمایت در چی عرصه کنه؟ مثلا عرصه تحصیلی که مثلا مهمترین عرصه است. مثلا امیال هلمند ما پانتونش تعمیر نداره. ذهنیت مثلا لیلی ما رو ببینید در چه حالت است، پانتون ما رو ببینید در چه حالت است. وقتی که با وجود زمینه کاری رو برای محصلین، برای جوانا مثلا چی کنه و مو فراهم کنه و مو مثلا رئیسا و معاونا و هر چیز دولتی ما که باشد، مثلا وقتی که سنشان از 45 50 تا میشه، اینا باید تقاعد کنه. جوانایی که با او انرژی که دارن، با او افکار خوبی که دارن، با او ذهنیت که دارن، اینا میتونن. درست است که پیرای ما ذهنی تجربه داره، اما اونا تجربهشان کلا در فساد بوده. اگر اینا در فساد آغشتن نمی بودن تا می چند سال کشور ما به می بدبختی گرفتار نمی. سمه ده، ډیره مننه. بیا هم د دویمې نجلۍ نظر چې سما نومیږي د سولې په اړه باندې راخلو، دا چمتو ده چې خبرې وکړي. مهرباني وکړه. به نام خدا. در نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام حاضرین محترم و نظر ما در مورد موضوع امروزی که جوانان چقدر رول اساسی دارد در آوردن صلح در یک کشور، خصوصا در افغانستان. به نظر ما رول جوانان خیلی اساسی و مهم است برای از که بتانه برای یک کشور، خصوصا برای یک جامعه صلح بیاره و همچنان این جوانات باید حمایه شود و ما این بستگی به خود ما، به دولت ما، به بزرگای ما داره که ما چه قسم یک زمینه را برای جوانای خود فراهم میکنیم که اینا از اونو استفاده کنه و یک شخصی باشه که بتانه صلح و یا یک نظریه عالی داشته باشه برای کشور و یا مملکتش. فرض مثال اگر ما یک نوجوان خود برای راست و رای نیک هدایت و راهنمایی کنیم، بدون شک یک جوان صالح و عالم به بار میه و میتونه مو چیز را که یاد میگیره فایده برسانه به کشورش. و اگر همچنان ما میتونیم، اگر ما یک جوان قلم به دستش بتیم و او را برای علم و مثلا رای راست و رای دانایی دعوت کنیم، در آینده یک شخصی میشه که به مردم کمک کنه، خدمت کنه و همچنان به کشورش مفید واقع شود. اما مثلا بعضی جوانای ما هستن که آگاهی کامل نداره، از یک خانواده بی سواد و عقب مانده هستن. اینا که بزرگ شون میره مثلا امو سلا را میگیره میره جنگ، یا کس به علیه دولت جنگ میکنه یا کس یک فساد دیگه بر جامعه خلق میکنه.
پس گفته میتونیم که جوانان میتونه صلح بیاره بله. اما باید ستاسو درست حمایت بله ستاسو وړاندیز یا طرح د دې لپاره څه ده چې حکومت په افغانستان کې له ځوانانو څخه داسې استفاده وکړي چې په سوله کې وکړي او مثبت نقش هم ولوبوي امی آگاهیشان وسعت بده و زمینه را فراهم کنه که امی جوانا مثلا امی نوجوانای ما که به سن بلوغ میرسه باید تحصیل کنه و اینا وقتی دانا باشه میفهمه کدام راه درسته و نمیشه که وقتی یک جوان بیسواد است از یک سطح پایین است ما از او تقاضا نمیتونیم که حتما باید بر جامعه مفید واقع شود و یا باعث شود که به جامعه یک صلح و یک خدمت خوب نماید. سمه ده ډیره مننه. شګوفه د سولې په اړه نظر او پوښتنه هم له ځان سره لري، مهرباني وکړم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام های خود را خدمت یک بینندگان و شنوندگان عزیز تقدیم می دارم. خب نظر من در مورد صلح است که ما در صورت که در کشور ما صلح نباشه ما به طور کل به اندازه 1% هم نمیتونیم پیشرفت کنیم. دولت باید به جوانای ما حق بده، دولت باید به جوانای ما را حمایت کنه. یکی از بی‌توجهی دولت ما به جوانان نیست که جوانان ما را حمایت نمیکنه. جوانای ما ببینیم اگر ایناسه بگوییم 14 پاس هستن، لیسانس هستن، حتی ماستر هستن، به خانه بیکار ششتن و از ذکور اگر بگوییم تحصیل کردن، 14 پاس هستن، حتی ماسترایشان هستن، بیکار هستند برای که از خانواده خود را حمایت کند، میره به کشورهای بیگانه و کشورهای همسایه برای کار کردن. این عاملش چیست؟ به خاطر زیسته که صلح نیست. و من مطمئن هستم که در افغانستان به خصوص ولایت هلمند از 100% به اندازه 50% الی 40% مردمش که غریب است، غریبش به هر صورت بیوه هستند و یتیم هستند. به خاطر چیست؟ دولت میگه برو خدمت کو به کشورت. وقتی یک جوان ما زن داره، اولاد داره، میره خدمت کنه، شهید میشه، بعدش اولادا و زنایش به جایش میمانه. حتی دولت همین قدر دولت نیست که به خانوادهش توجه کنه که برش یک چیزی برسانه، از احوالش خبر بگیره. خب من پیام به دولت، به حکومت و دولت عزیز میسته که کوشش کنه که اوضاع افغانستان، اوضاع نارام افغانستان را به یک اوضاع آرام تبدیل کنه. تمام درست درس بخوانیم. وقتی که ما به طور مثال بس تجربه خود میگم، وقتی بسیم ششتیم درس میخوانیم یک انفجار میشه، یک ضربه میشه، تمام فکر و هوش ما طرف انفجار میره. فکر ما به طور کل مخشوش است، نمیتونیم درس بخوانیم در فضای نارام. ډیره مننه کور ودان. بیا مشغل علمن صاحب خبرونه پای ته رسو لنډ نظریات تخلو. اوس ډېر شکایتونه وسول چې حکومت له ځوانانو سمه استفاده نه ده کړې او ملامتیا پر حکومت باندې واچول شوه. له دغې خبرې سره څومره موافق یاست او په لنډه نور نظر لرئ مهرباني؟ زه فکر کوم دولت ډېر پړکوالی په دې هم نسو چې په دولت کې هغه ظرفیت هم نسته لکه مخکې چې ما وویل چې د پالیسۍ په کچه داسې پالیسي او داسې پروګرامونه رامخته کړي چې په پوره او کلي توګه د دې ځوانانو د انرژي څخه کار واخلي. خو یو شی دی چې باید موږ ورته متوجه سو، وختې چې مخالف لوری د همدغه ځوانانو څخه همدغه ځوانان د ناټو په مقابل کې استعمالولی سي او هغو ته خنډ په جوړولی سي. زما او ستا دولت یې ولې د پوهنتون راوستو ته نسي اماده کولی؟ ولې پوهنتون نسي په ویلی؟ ولې صلح نسي راوستلی؟ ولې په انکشافي چارو کې کار نسي ځینې اخیستلی؟ یعنې په دې باید ټول یقین ولرو چې یو قوي نیرو ده زموږ په لاس کې. ټول پر دې فکر وکړو چې استفاده څنګه ځینې وکړو، مثبته استفاده. او مخکې چې تاسې یادونه په تېرو خبرو کې دوو ټکو ته اشاره وسول چې ډېر مهم وه، خور فکر کوم اشاره ورته وکړله. یو د ځوانانو ترمنځ همغږي، موږ بالکل سره ورک یو. د لشکرګاه ځوانان چې کومې لاسته راوړنې لري د موسی ځوانان نه دي په خبر، د ګریش ځوانان نه دي په خبر. په نوره نړۍ کې د ځوانو رهبرانو په نامه، د ځوانانو په نامه مختلف فستیوالونه، مختلف پروګرامونه سره جوړیږي، دا فکرونه انتقالیږي، دا تجربې انتقالیږي. موږ د افغانستان په کچه ځینې مؤسسات دا پروګرامونه لري، ولې دولت کوم خاص پروګرام نه ورته لري. د ولایت په کچه موږ داسې یو پروګرام نه لرو. که خارجي یو پروژه راکړله صحیح د یو کار کوو که نه، دا شی ورک دی. دا ځوانان باید سره همغږي وي، یو ډول همغږي باید رامنځته کړل سي تر څو د تجارب د افکار سره شریک کړل سي. سمه ده، ډېره مننه.
ایمل صاحب له دغې خبرې سره موافق یې که ملاتړ یې کوي چې حکومت له ځوانانو سمه استفاده نه ده کړې؟ البته دغه نظریات چې په خپرونه کې راټول شول او واورېدل شول، دا یوه خبره، او بل دا چې حکومت څنګه استفاده ځینې وکړي، ستاسو طرحه څه ده؟ بالکل حکومت په فیصدي په لیاس کې وایي چې د افغانستان د 15 څخه تر 80% پورې دغه ټولنه ځوانان تشکیلوي، او په افغانستان کې د ځوانانو کچه ډېره لوړه ده، هغه عوامل نشته. هغه کچه چې باید د ځوانانو څخه استفاده سوې وای نه ده سوې. یوازې دا نه دي چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې یوازې دې دپاره د یو ځانګړې اداره جوړه شي، ځوانان دلته وروزل شي. موږ په مختلفو اداراتو کې د ځوانانو د دغه انرژي د علم او پوهې څخه استفاده کولی سو. ښه ښه مثالونه شته. که راسو دا بحث یوازې پر هلمند باندې راوڅرخوو، موږ په هلمند کې ډېرې ادارې لرو چې له ډېره وخته څخه ځینې ډېر عمره کسان دلته وظیفې اجرا کوي، ځوان ته حق نه ورکوي، حتی تر دې حده پورې چې د چوکۍ ته تر ازموینو پورې تللي دي، ځوان ناکامه کېږي، هغه سپین ږیری چې هغه مسلکي هم نه دی، په هغه برخه کې کار هم نه دی کړی، هغه بریالی کېږي، راځي. په دغه ټولو برخو کې باید د ځوانانو څخه استفاده وسي. بل مهم ټکی چې ښکېلې غاړې که هغه خواته انفجار و انتحار کوي، هغه هم ځوان دی، که دې خواته د پولیسو په مختلفو کرښو کې ولاړ کسان دي، دا هم ځوانان دي. حکومت باید دا هنر په کار واچوي چې د ځوانانو په هر ولایت کې د ځوانانو ډېرې منظمې همغږې مشورتي کمیټې جوړې کړي، د هغوی څخه د ژوند په ټولو چارو کې استفاده وکړي. بیا خپله پخوانۍ خبرې ته راګرځم چې دوی د سولې عالي شورا جوړه کړې. د سولې عالي شورا کې په میاشتو په میلیونونو پیسې هلته مصرفېږي، لګول کېږي. په ټولو شورا کې د ځوانانو کمیټه نشته، د ځوانانو استازي نشته، ټول داسې ډېر عمره کسان دي. نو په دغه مختلفو ارګانونو کې، په مختلفو ریاستونو کې، په مختلفو وزارتخانو کې، په مختلفو ځایونو کې باید د لپاره زمینه مساعد شي. بل ټکی چې اخوره مې یادونه وکړله، هلمند صاحب هم اشاره ورته وکړله، په پوهنتونونو کې ولې موږ نسو کولی، حکومت ولې دومره وروسته پاتې دی چې ځوانان نسي هڅولی چې هغه زده کړه وکړي، هغه دې لپاره باید طرحې جوړې سي. مثلا مثال درته وایم، د کانکور په پروسه کې د هلمند ځوانان ګډون کوي، دا خو باید وسنجول سي چې نسبت هلمند بدخشان ته، نسبت هلمند کونړ ته جګړې ډېر ځپلی دی. دلته 900 کسان شرکت کوي، په زرګونو کسان شرکت کوي. باید یو ډول نه یو ډول داسې ولایت ته په امتیاز قایل سي، له بده مرغه چې دا هم نه دي سوي، هغه چلند چې له هغوی سره کېږي له دوی کسانو سره هم کېږي. نو هغه سیمې چې هغه زیاتې ځپل سوي دي، هغه سولې ته ځوانان زیاته اړتیا لري، هغه هڅونه او تشویقونې ته اړتیا لري، له بده مرغه چې حکومت یې پاملرنه نه ده کړې. ډېره مننه. ښاغلی احسان صاحب، ستاسو طرحه او نظر څه دی وړاندیز ته چې حکومت ته البته وړاندیز مو څه دی چې د سولې په برخه کې د ځوانانو له قشره استفاده وکړي؟ ډېره مننه. زه باید ووایم چې لکه څنګه چې هلمند صاحب او استاد ایمل صاحب اشاره ورته وکړله، زه وایم ځوانانو ته باید حق ورکړل سي، تر څو ځوانان په ټولنو کې، تر څو ځوانان په خلکو کې فعالیت وکړي، تر څو خپل هغه قشر، هغه ځوانان چې هغه دغه فعالیتو څخه ناخبره دي، هغه راویښ کړي او هغه فعالیتو باندې خبر کړي. زه په دې مطمئن یم که چېرته حکومت همکاري ورسره وکړي، یعنې ځوانان هر څه کولی سي، ځوانان پرمختګ کولی سي. او همدارنګه که چېرته موږ وګورو، لکه څنګه چې مخکې هلمند صاحب اشاره ورته وکړله چې د ګریش وګړي، د ګریش خلک، همدارنګه د مرجې خلک، همدارنګه د نورو ولسوالۍ خلک اتګرسري مدني حرکت پېژني نه، اتګرسره د ځوان په نامه څه پېژني نه. نو کله چې موږ هغه راپورته نه کړو، زموږ سره د حکومت حمایه نه وي راسره، د حکومت ملاتړ نه وي راسره، بیا ځوان هېڅ نشي کولی. نو که چېرته د حکومت همکاري راسره وي، کومک یې راسره وي، زه په دې سر بسر کې مطمئن یم چې ځوان یعنې تر ډېر حده پورې کار کولی شي او د ټولنې د سمښت، د ټولنې د پرمختګ سبب وګرځي. دغه مدني ټولنې چې په افغانستان کې جوړې شوي دي، حکومت د دغو له لارې څخه چې دا خپل یو متحد ګروپونه دي سره یو ځای کړي، یا ټول سره یو ځای کړي، د ټولو څخه یو لاره ورسره ویسي، یو لاره ورسره جوړه کړي، د دوی په مرسته باندې ما په هوایي خپل تبلیغاتو کې موفق تمامېدای شي. بالکل، زه په دې مطمئن یم که چېرته همکاري ورسره وکړي، دغه مدني ټولنې دي، دا مدني فعالین دي چې هغه کولی شي نور ځوانان راویښ کړي، او دا به ډېره مفیده لاره وي، ډېره ګټوره لاره وي. انشاءالله زه مطمئن یم چې کومک ورسره کېږي او دوی تر یو هدف راپورته کېدلی شي. سمه ده، ډېره مننه. شریفه جانې، په وروستیو کې ستا وړاندیز او طرحه څه ده چې حکومت
له ځوانانو څنګه استفاده وکړي. دا څرګندونې خو مو واورېدلې چې انتقاد تر ډېره پر دې باندې کېږي چې حکومت تر اوسه سم استفاده نه ځینې کړې او ځوانانو ته یې ونډه نه ورکولې، او دا تاکید هم کېږي، دا باور هم دلته موجود دی چې که ځوانانو ته واک ورکول شي، ځوانان حتما چې منفي بدلون یې رامنځته کړي که په جګړه کې یادوو د هغومره مثبت هم رامنځته کولی شي. مهرباني. زما فکر دا به ټولو پړه پر دولت نه اچو. اوس که وګورو زموږ ځوانان مخکې کوو په یو ځوان به په 2-3 ادارو کې کار کوي، حتی داسې و چې ځوانان دپاره 2-3 ځایه کار پیدا کېدی. دا مخکې داسې و چې د تعلیم زمینه ځوانانو ته نه و مساعد. اوس ځوانان په موږ که وګورو په هلمند ولایت کې ډېر ځوانان موږ اوس تعلیم یافته لرو، هغوی په سواد باندې په تعلیم باندې بوخت وو. اوس هغه ځوانان چې تعلیم ته لاس درلودی، هغوی خپل تعلیم ترلاسه کړی دی، هغوی اوس بیکاره دي. اوس دولت باید چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي، د دوی لپاره کار برابر کړي. ولې چې موږ ځوانان ورځ په ورځ ډېرېږي او د دوی لپاره د تعلیم زمینه برابره ده، نو دولت د دوی څخه استفاده کوي او د دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي چې په دولت کې کار وکړي. اوس که موږ وګورو په زیاتره ادارو کې که وایي چې ځوانان نه دي، لیکن زیاتره ځوانان دي. په هر اداره کې که وګوري 10-15 که نارینه هغه پخواني مامورین دي، لیکن دا نور که وګورو په نیمایي فیصد یې ځوانان دي، ځوانانو ته زیاته برخه ورکول شوې. اوس که وګورو د ځوانانو پارلمان دی، دا څوک دي؟ ځوانان دي که نه دي؟ د مدني ټولنې دي، مدني ټولنې څوک دي؟ ځوانان دي. نو دغه ځوانان دغه هر بخش هر ټولنه چې ده دغه که ټوله سره یو ځای سي، همغږه سي، په هر بخش کې چې هر یو لاسته راوړنه لري او تجربه لري، دغه ټول یو د بل سره شریک سي، نو معلوم داره خبره چې دغه ځوانان وایي چې د هېواد به په پښو دري او د هېواد د خلکو دپاره د خپل نوي نسل دپاره به نور هم د کار زمینه او د تجربو څخه به هغوی څه ترلاسه کړي، او دوی هم باید چې د مشرانو هغه خلک چې مخکې په ادارو کې د هغوی د تجربو څخه کار واخلي، هغوی ته په داسې یعنې په نظر سپین د نظر ونه ګوري چې دا سپین ږیري دي، دا پخوانۍ تجربه ده. موږ زیاتره که وګورو ځوانان خو فکر کوم چې خپل په دې غرور دغه باندې دا فکر کوي چې هغوی پخوانۍ تجربې دي، هغوی پخوانۍ مفکورې دي، هغوی ته احترام نه کېږي. که دوی د هغوی احترام وکړي، د هغوی د تجربو سره او دوی د خپل نوي تجربو سره د هغوی سره شریک کړي، نو معلومداره خبره چې دا ټولنه به پرمختګ کوي. او مخکې یوه مسله دا ده چې ځوانانو ته ونډه ورکول شي په حکومتي ادارو کې په دې ډول پرمختګ کوي. زموږ بحث پر دې دی چې د سولې ناره یا د سولې حرکت ته که ځوانان ودانګي څه بدلون به رامنځته کړي. دغه که دوی خپله غوښتنه کې ټوله سره هماهنګه سي، همغږه سي، نو معلومداره خبره چې دوی به سوله رامنځته کړي. که دوی اوس مثلا یې ورور چې دوی ته یعنې ځوانانو ته احترام نه کېږي، هغوی د کار څخه پسې اخیستل کېږي، که دوی یو نفر 2-3 نفره سي، ټوله سره یو لاس سي، هماهنګه سي، یو د بل لاس ونیسي، لاس په لاس، وژه په وژه سي، نو معلومداره خبره چې دغه ځوانان دا څوک دي؟ د بل ځای خو نه دي، دغه افغانستان دي، دغه افغانستان وګړي دي، دغه افغانستان دپاره کار کوي. که زموږ پخواني خلک دی او که د اوس خلک دی، ټول هدف یو دی چې سوله ده، د خلکو دپاره د کار زمینه برابرول دي. بدبختانه ده چې یو د بل خبرو ته غوږ نه نیسي، هماهنګي همغږي نشته، نو دغه بدبختي دغه ناخوالې رامنځته کېږي. که ټول هماهنګ اوسي نو دا بدبختي د به منځته ځي. مخکې اوس که په یو اداره کې موږ کتل یو ښځه یو خور به وه، لیکن اوس عادي جندر مراعات شوی، زیاتره کوشش کوي چې جندر مراعات د ښځو دپاره هم د کار زمینه برابر په اداراتو کې. اوس په مختلفو ادارو کې د ښځو دپاره هم کار زمینه برابر سي، کولی سي چې خوندې په هر اداره کې چې نارینه دي د هغوی سره په مختلفو اداراتو کې کار وکړي او د هغوی سره هماهنګ اوسي او خپل تجربې سره شریکې کړي. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو چې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ګرانو کتونکو، د خپرونې نننی بحث مو چې د سولې په اړه باندې و همدومره و. د خپرونې میلمانه مو د ښځو چارو ریاست استازې شریفه، د هلمند پوهنتون د محصلینو د اتحادیې مشر احسان الله احسان او د پوهنتون استادان بریالي هلمند او نور احمد ایمل. خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. د سولې په هیله، د خدای په امان.